د میرویس نیکه مقبره چیرې ده؟ دلته تاسو ته معلومات درکوو. زموږ په هیواد کې د ځینو تاریخي شخصیتونو د مقبرو او نورو فرهنګي ودانیو شتون د هغه وخت د ودانیو د جوړولو هنر، د تاریخي پیر روښانتیا او د توریزم په برخه کې د سیلانیانو جذب څرګندوي چې د یو هیواد ملي ارزښتونه ګڼل کیږي. له داسې ودانیو څخه افغان خاوره هم په پوره ډول برخمنه ده چې د میرویس نیکه، احمدشاه بابا، تیمورشاه، محمود غزنوي، زرغونی انا او نورو شخصیتونو د مقبرو تاریخي ودانیو مثال یادولی سو. له دغو فرهنګي او تاریخي ودانیو څخه یوه هم د افغان ملت د ازادۍ د ګټونکي الحاج میرویس خان نیکه آرامګاه یا مقبرې ودانۍ ده چې د کندهار په کوکران کې موقعیت لري. د میرویس نیکه پر مزار یا د جوړه سوې ودانۍ په 1411 لمریز کال کې د محمد نادر خان د واکمنۍ پر مهال د ارواښاد محمد ګل خان مومند په هڅه او زیار سره جوړه سوه چې د احمدشاه بابا مزار ته ورته ګنبده ښکاري. د میرویس نیکه د زیارت په هکله د افغانستان مخکښ لرغونپوه مرحوم محمد رسول باوري په لرغوني افغانستان نومي اثر کې داسې لیکي: د میرویس نیکه زیارت یو له هغو ودانیو څخه دی چې د اسلامي پیر د ودانیو یاد سوي ممیزات او بیلګې له ورایه پکښې برملا دي. دا زیارت چې د کوکران په سیمه کې ودان سوی د جوړښت له مخې 8 ضلعې جوړه سوې چې د یو شمېر څېړونکو په باور د اسلامي ودانیو یو جومات سمبول دی. د میرویس نیکه د زیارت ودانۍ د افغان خاورې د برم، عزم او میړانې څخه ډکه یوه سمبولیکه ودانۍ ده چې لوی کندهار ته یې پر ښکلا سربیره د سیلانیانو د جذب، د خلکو د تفریح او د افغانانو د نیکه د دروند شخصیت په معرفي کې هم ستر رول لوبولی دی. د میرویس نیکه د زیارت پر ډبرلیک یوه لنډۍ هم لیکل سوې چې د میرویس خان نیکه د لوړ ملي او دروند شخصیت استازولي کوي. د نن ټوټه به مې هر هډ وي، هس لمر مزار